افغان طالبان وایي د داعش خراسان مهم کمانډران یې وژلي دي. د افغانستان طالبانو ویلي چې د دوی امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د داعش خراسان د پټنځایونو په وړاندې د تېرې شپې په برید کې د اسلامي دولت یا داعش دوه مهم کمانډران وژلي دي. د طالبانو لخوا د اعلان څو ساعته مخکې له هغه شوی چې امریکا په خپل یوه نوي راپور کې ویل چې د داعش شاوخوا 3000 جنګیالي په جنوبي اسیا کې فعالیت راټول دي او ترهګریز فعالیتونه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شپې ناوخته په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته په عملیاتو کې په وژل شویو کسانو کې په افغانستان کې د داعش د استخباراتو او عملیاتو مشر هم شامل دی. نوموړي د وژل شوي ترهګر کمانډر نوم قري فتح یاد کړی دی. داعش یا اسلامي دولت خراسان په افغانستان کې د طالبانو تر ټولو ستره مخالفه ډله ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې فتح په کابل کې پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو، جماعتونو او نورو اهدافو د وروستیو بریدونو طرح یا ترتیبونکی و. دغه په وینا د دوی ځانګړو ځواکونو د داعش دغه وتلی کمانډر تېره شپه د کابل د خیرخانې په سیمه کې د سختو عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. داعش د خپل جګپوړي مشر د وژلو په اړه د طالبانو د ادعاو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي. مجاهد په خپل بیان کې تایید کړه چې د دې میاشتې په پیل کې د طالبانو د تروریزم ضد عملیاتو کې د هند نیمه وچه کې د داعش د خراسان څانګې مشر اعجاز امین آهنګر له خپلو دوو قوماندانانو سره وژل شوی دی. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته زیاته کړه چې په وروستیو ورځو کې د داعش یو شمېر غړي چې بهرنیان هم پکې شامل دي نیول شوي دي.